سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د انګریز سګرټ په لاس کې وو. کله به یې چې خبرې وکړي ترجمان ته به یې په څنګ ور وکتل. ترجمان به د انګریز خبرې جمیل ته ژباړلې. ګوره جمیله، دا وایي هر څه پریمانه دي، ته د خپلو کارو ته دوام ورکړه. تا ټول کارونه ډېر ښه سرته ورسول. جمیل ورته وویل چې ته درته دا ووایه چې اطرافو کې بیخي خطرې زیاتې دي. که افشا شم کلي کې به مې ځای ورک شي، نو دلته ښار کې به کور راته پیدا کوئ. ترجمان ورته وویل ګوره، تا ته یې وویل چې ته بېغمه شه، ستا مشکل زموږ مشکل دی. تاسو شپې مخکې په جومات کې چې کوم قومي مشر وژلی و، هغه کار زموږ لپاره بیخي زیات ښه تمام شو. د خلکو له وسلوالو نه کرکه زیاته شوه. اوس دا واخله $500 دي. جمیل دواړه لاسونه ورمخکې کړل، زړه یې له خوشحالۍ ټوپونه وهل او ډالر یې واخیستل. ترجمان بیا لګیا شو. ګوره، دا ځل به په ډېر احتیاط کار کوي. دا وړو جنکیو د لوبو نانځکې دي. په دې کې موږ بارود ځای پر ځای کړي، خالص C4 بارود دي. ته به داسې کوې چې د نجونو د مکتب سره به دا ناوې کېږدې. کله چې د رخصتۍ په وخت کومه نجلۍ ور واخلي نو چاودنه به وشي. بس ستا همدومره کار دی، نور ته ترې خلاص یې. بیا راځه. هو پیسو ته فکر مه کوه ښه. جمیل لاس په ټټر ورته کېښوده. بېغمه شه صاحب، نور زه پوه شه او زما کار. جمیل د وسلوالو په لاس کې هغه کارونه کول چې ازادي غوښتونکي وسلوال به ورباندې بدنام شول. بدل کې به یې له خارجیانو نه روپۍ اخیستې. جمیل دویمه ورځ خپل موټر کې لاړ. ډېر په احتیاط سره یې باروتي نانځکه د مکتب دروازې سره کېښودله او په منډه روان شو. موټر یې په لویه لار روان کړ. ټیپ ریکارډر ته یې لاس ور وګوت کړ. سندره یې چالان کړه. ډېر خوښ و، ولې چې تېر ځل چې کوم پلچک وران کړی و، بیا په جومات کې سپین ږیری وواژه، خو څوک ورباندې پوه نه شول. دا یې درېیم وار و چې کامیاب شوی و. اوس په دې سوچ کې و چې کله به چاودنه کېږي او بېرته به د خارجیانو مرکز ته ورځي او پیسې به ترې اخلي. همدې سوچونه کې و، خو د ټیپ ریکارډر ول یې مېخي خواته په ګوتو تاو کړ. سندرې ته یې غږ ورکړ. لږ وخت چې تېر شو، سندره یې بنده کړه او خبرونه یې چالان کړل. د خبرونو پیل کې دا خبره واورېده. نن په تنګي کلي کې د جنکیو مکتب سره چاودنه شوې ده. د جنکۍ پکې وژل شوي دي او یوه ټپي ده. دغه رنګ پیښو کې د وسلوالو طالبانو لاس وي، ولې چې دوی د جنکیو د تعلیم مخالف دي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړې شي. جمیل دواړه لاسونه له خوشحالۍ نه په زوره سره د موټر په سټرینګ ووهل او موټر یې د کور په طرف تاو کړ. بیا یې سندرې ته زور ورکړ او همدا سوچونه یې کول که د مخکې نه به زیات ډالر ترلاسه کړل، نه نوی موټر به اخلي. په لاره کې په هغه مکتب باندې تېر شو چې چېرته چاودنه شوې وه. خلک راټول وو او له ورایه غوسه ښکاره کېدل. مړي او زخمیان یې په شخصي موټرونو کې روغتونونو ته انتقالول. دی مسک شو او موټر یې نور هم تیز کړ. کور ته چې ورسېدو، مېرمنې ډوډۍ ورته راواخیسته او بیا یې ورته ویل ډوډۍ ژر ژر وخوره، بیا ورشه پلوشه نن د شفیقې سره مکتب ته تللې ده او تر اوسه نه ده راغلې. د شفیقې مور وایي هغه هم تر اوسه نه ده راغلې. خلک وایي مکتب طرف ته چاودنه هم شوې ده. خدای دې نه کړي څه مشکل ورته جوړ نه وي. د جمیل د لاس نه ډوډۍ ولوېده. ولاړ شو. حیران دریان ودرېد. دا څه وایي؟ نو تا ولې ورسره پرېښودله؟ ښځې ورته وویل سړیانو سمې کړی وې، نور جنکۍ چې ځي نو دې ته هم خوند ورکوي، وایي چې زه هم مکتب ته ځم. جمیل موټر د مکتب په لور روان کړ. هلته هېڅوک هم نه و. د روغتون په طرف روان شو. ورسېده. په بیړه له موټر راښکته شو. د موټر دروازه یې هم خلاصه کړه. په روغتون کې بیروبار و. روغتون ته ورغی. کلیوال یې مخ ته ورغلل او په وارخطا لهجه یې ورته ویل ښه وې چې راغلې، ورشه ستا لور هلته ده. جمیل ورغی. څه یې ولیدل؟ دوه نجونې چې ورونه یې د 6 او 8 کلونو ترمنځ ووژل شوې وې او پلوشه چې 6 کلنه وه، دواړه سترګې یې له لاسه ورکړې وې او یو لاس یې هم پرې شوی و. جمیل غږ ورته وکړ پلوشې وپلوشې. پلوشه په چغو شوه بابا 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 چیرته یې؟ زه دې نه وینم، ما ته ولې څه شی نه ښکاري؟ زه چا داسې کړم؟ د جمیل سره د چا ځواب نه و. په سر یې منګولې ښخې کړې او غوښتل یې په چغو چغو وژاړي، خو د جرم احساس او غم یې دومره زیات و چې په ژړا سره نه کمېده.